السلام علیکم. نن به ان شاء الله ستاسو سره یو بل ویډیو شریکه کوم چې ستاسو په ډرایوینګ کې ډېر رول لري او هغه دا چې د غټو موټرانو موږ تاسو په درسونو کې ویلو چې د غټو موټرانو په څنګ کې به ډېر په احتیاط باندې تیریږي. شاته بیا هم ډېر نه ځي او کوشش کوي چې ژر ځینې تیر سي د هغو په څنګ کې مه تېر ځکه د هغو سره خطرونه ډېر دي. همدارنګه موږ ویلي وو چې په ګولایانو باندې کوشش کوي چې د غټو موټرو سره یو ځای تیر نه سي، پرېږدئ چې هغوی تیر سي بیا تاسو په کراره تیر سئ ورسره. همیشه په یاد وساتئ، تل دغه یاد وساتئ چې د غټو موټرانو په څنګ کې تېرېدل، اوسېدل او ځغلول ډېر خطرناکه دي. نو ځکه دلته تاسو ته دا ویډیو درته ښیم چې تاسو پخپله ووینئ چې د غټو موټرانو په څنګ کې تېرېدل څومره خطرناکه دي. تاسو به هېڅ متوجه هم نه یاست، تاسو به بالکل په خپله لاره باندې روان یاست، مګر د غټو موټرانو سره به تاسو په خطرناکه حالت کې مخامخ سئ. دا یو ویډیو ده، داسې ویډیوګانې شاید ډېرې وي، ما یې د ستاسو لپاره انتخاب کړله په دې خاطر چې تاسو وګورئ مختلف حالات وینئ چې تاسو په دغسې حالاتو کې موټر ښه صفا روان دی، تاسو به هم فکر کوئ چې زه خو ښه سالم روان یم. ښه دا چې وروسته څه پېښېږي، انشورنس کمپنۍ څه کوي یا نور څه تاوان ډېر رسېږي یا نه رسېږي، دا علیحده مسله ده، خو تر ټولو مهمه مسله ستاسو د ژوند مسله ده. ځکه چې دا دومره بار سره غټ موټران که خدای مه کړه ستاسو د موټر سره وجنګېږي وګورئ یا مثلا دغسې در باندې راسي نو ستاسو د ژوند چانس به ډېر کم پاتې وي. تاسو ګورئ چې څونه خطرناکه حالات راځي، خصوصا د غټو موټرانو دا وګورئ دا بل موټر دی په دې سایډ بغل باندې راغی ورته پر لویو لارو باندې همیشه دې نقطې ته ډېر متوجه اوسئ چې د لوی موټران سربیره پر دې چې ډېر مجهز جوړ سوي دي او ټول امکانات یې ورته برابر کړي دي چې سیسټمونه یې دغه خبره چې ورته برابر کړي دي چې هغوی محفوظ وي، مګر بیا هم د ډېرو خطرونو سره مخامخ دي. نو ځکه که تاسو غټ موټر وچلوئ هغه خو هلته بیا درته تشریح کوي چې دا څومره خطرناکه دي، ولې د کوچنیو موټرانو دپاره هم دا مسله ډېره مهمه ده چې کوچنی موټر هم چې چلوي نو باید ډېر په بېغمه زړه د لوی موټر په څنګ کې تېر نه سئ. د لوی موټرانو سره به ډېر احتیاط کوئ. که ولیدې هغو وطن خبره زموږ تاسې وایي چې سترګې څلور کوي ورته چې په څنګه کولی سئ ځان ځینې وساتئ. یعنې خلاصې نتیجه دا ده چې غټ موټر چې تاسو وینئ بس فکر وکړئ چې همیشه دا خطر سره دی. غټ موټر د ټول غټ موټران تاسو وینئ، غټ موټر کې به تاسو سفرونه نه یې کړي، خو غټ موټر همیشه د خطر سره تړلی دی ځکه د دوی بار دروند دی. لږ چې کوږ سو یا سرعت زیات سي پر یو ګولایي باندې یا مثلا وښویېږي یا په کوم سیستم کې یو لږ څه خرابۍ راسي نو ډېر ژر د چپه کېدو امکان لري او امکانات یې دي چې پر تاسو باندې راواوړي او دا ډېر درانه دي. که خدای نکړه ستاسې موټر د دې په بغل کې تر لاندې سي نو تاسو به ډېر تاوان به رسوي ورته. خدای دې نه کړي چې داسې حالت کې راسي. په هر صورت زه هیله کوم چې ویډیو درته خسته کنه نه وي، تاسو ستړي نه کړي، بلکې تاسو متوجه شئ چې په مختلفو حالاتو کې وګورئ چې د غټ موټران څومره خطرناکه دي. کوچني موټرانو سره هم احتیاط کوئ. ډرایوینګ اسانه کار نه دی. که
چې تاسو موټر ته خېږئ شټرینګ ته کښېنئ نو مه مغروره کېږئ د شټرینګ شاته چې کښېناستلاست ستاسو خپل ژوند هم په خطر کې دی او د نورو خلکو ژوند هم په خطر کې دی همیشه ډېر په احتیاط باندې د شټرینګ شاته کښېنئ دعا کوئ چې خدای په خیر تیر کړي په خیر بېرته د موټر ورسېږي سفر هم په خیر تیر سي او په خیر تر مطلب تر ځایه ورسېږي د تازه دي د مختلفو کلونو دي واقعات دي د همدې دپاره ښیي چې تاسو وګورئ غټ موټر نن بریک نسي نیولی که تاسو فکر کوئ چې هغوی بریک لري دا د بریک به راته ونیسي وبدرېږي هغه اعتبار مه باندې کوئ تاسو وینئ چې دلته مخته ولویږي دوی بریک هم نسي نیولی بریک چې ونیسي بریک یې کار نه کوي او د بریک نیول تر هغه لا کله کله ورته خطرناک کي شكرا بخير ني بارم ده بخير كل جاي ده ماشي دورات ميزانه ماشي ماشي كورسانش ميكرون كعلامات كتاب دايره سيس تشكر بخير تاسو وینئ وګورئ موټر څومره بدل دی یو لحظه کې وګورم موټر چخپیت کوي په هر صورت دا یو تعداد واقعیت یې ښوولي دي که ستاسو خوښه سوله د ویډیو نو ماته کمنټ کښېږدئ زه بیا نورې ښایسته ویډیوګانې هم په همدې هکله چې یو تعداد یې خصوصا چې پر یخو لارو باندې دي په هغه منطقو کې چې یخ دی موږ داسې دلته ډېر یخ نه لرو معینو ځایونو کې واورې لرو او په لږ ځایونو کې یخک کېږي سړکونه یخک وي مګر په یخو منطقو کې بیا دا حادثات ډېر زیات دي ډېر واقعیت جوړېږي ځکه چې هغو کې بیا موټران ډېر ښویېږي زه به کوشش وکړم تاسو ته د یخو ځایونو هم ویډیو را پیدا کړم او درته وویښیم وګورئ داسې حالاتو کې تاسو هېڅ نه پوهېږئ چې دا څه پېښېږي په هر صورت د دې دپاره چې ویډیو ډېره اوږده نه سي زه کوشش کوم چې ستاسو دپاره په زړه پورې ځایونه یې راټول کړم دا
کتل لرو وایي بعضې شیان هم سیل دی هم سرګرداني د دوی ویډیوګانو کتل هم سیل دی او هم زده کړه ده زموږ دغه بخش په کار دی دغه برخه مې په کار ده چې خپل د ډرایوري په وخت کې ډېر محتاطه اوسي د ډرایوري عمده فورمول باید ستاسو په یاد وي ذهن مو باید ارام وي سترګې مو پر سړک باندې وي او لاسونه مو پر شټرینګ باندې یعنې لاسونه هم باید بې ځایه مصرف نه کوي سترګې هم باید د سړک څخه وانه اړوئ او فکر مو هم همیشه باید روغ وي سرګرداني پریشان حالي دا شیان ټول وګورئ دا ټول د خطر سره تړلي دي لږ که بې فکري وکړئ د یو بل ځای سره لګېږي او دا لا مهمه نه ده چې تاسو بې فکري کوئ کېدای شي چې تاسو ښه په فکر ولاړ یاست مګر بل یو داسې بې فکر در باندې راسي باید هغه ته هم توجه وکړئ هغه هم باید نادیده ونه نیسئ تخنیک که د یوې خوا څخه کارونه ډېر اسانه کړي دي خو د بلې خوا څخه خطرونه هم زیات دي تاسو چې پښې د مځکې څخه پورته سولاست نو فکر وکړئ چې په هوا کې ځوړند یاست او ژوند مو بل ځای ته سپارلی دی په مځکه نه یاست روان تاسو پښې پر مځکه نه دي هیڅ هم په اختیار کې نه دی معلومه نه ده چې تاسو د موټر بریک کار کوي که نه شټرینګ کار کوي که نه کوي اشارې او نور شیانو کار کوي ستاسو فکر کار کوي که نه لاسونه مو پوره کار کوي که نه پښې مو پوره کار کوي که نه سترګې مو کار کوي دا ګرده شیان مهم دي او همدارنګه د بل چا د مهم دي چې مقابل خواته یا ستاسو په څنګ کې چې نور موټران راځي هغوی ډېر مهم دي چې وګورئ چې ما وویل چې د موټر به پرېږدئ چې تېر سي که نه په مابین کې دغسې حالت در باندې راځي که تاسو دونه لږ تلواره وکړل چې بس په دغه یو لحظه کې به زه ځان ځینې وباسمه خو دې باندې باور مه کوئ چې په بل موټر به تاسو سره همدغونه مراحت وکړي همیشه احتیاط کوئ هېڅ وخت داسې فکر نه کوئ چې بل موټر به تاسو ته نو چانس درته درکړي او حق اولیت درته درکړي په نوبت درکړي په دقت باندې د هر ځای څخه تېرېږي دغه یو ځای مو ولیدی چې فقط د غوښتله چې په د مابین کې ژر ځان وباسي دغه لږ عجله د اکسیډنټ سبب کېږي نو دغه حالت دې پکښې کې دا دوام لري زه نه غواړم چې ټوله اوږده ویډیو په تاسو باندې وګورم فقط هغه ځایونه چې د زده کړې دپاره وه هغه به ستاسو سره مې شریک کړله تاسو ته خوشحاله ژوند غواړم تر آینده ویډیوګانو پورې الله مل سي په مخه مو شه تماشا وکړئ Thank you.